حمایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. زده کوونکو ته د ښو اسانتیاوو برابرولو په موخه د درې علمي او کلتوري بنسټونو ترمنځ د همکاریو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. کابل ښار کې د رسیز کلتوري بنسټ، نویسا خپرندویه بنسټ او بیټا اکاډمي ترمنځ دغه هوکړه لیکونه لاسلیک شول چې د 12مو ټولګیو فارغانو او د ښوونځیو نورو زده کوونکو ته به په ځانګړو تخفیفونو او یا هم وړیا توګه د کانکور آمادگی، انګلیسي ژبې او نورو مضمونونو د زده کړو اسانتیاوې رامنځته کړي. این تفاهمنامه حاصل یک امضای صرفاً اداری نیست، بلکه نتیجه همراهی، همدلی و حمایت جمعی شخصیت‌های فرهنگی، نمایندگان نهادها و شوراها، بزرگان اجتماعی و دلسوزان آموزش است که با حضور، مشوره و اعتماد خود عملاً در شکل‌گیری و پیشبرد این همکاری سهیم بودند. ما این تفاهم را متعلق به همه شما می‌دانیم و به آن به چشم یک مسئولیت مشترک می‌نگریم. ما در انتشارات نویسا در طول سالهای متمادی تلاش کردیم کتاب‌های بسیار مفید، ارزشمند، چی از لحاظ محتوایی و چی از لحاظ فرهنگی چاپ بکنیم، به دسترس مردم قرار بدیم و مردم انگیزه ای را بدیم که انتشارات ها فعالیت های خود دارن و انتشارات ها توان ای را دارن که شما را انگیزه بدن و او فعالیت هایشان باعث ای شود که شما برین به سمت کتاب. په همدې اړه په جوړ شوو مراسمو کې د زده کړو او علم په ارزښت په اړه ویناوې وشوې او له ځوانانو غوښتنه وشوه چې د هېواد د پرمختګ لپاره دې هڅه وکړي او د زده کړو ته دې مخه کړي. زه رحمان حلقه به گوش د هر عالم یم، که اعلی دی، که اوسط دی، که ادنا. در اینجا ما مکلفیت داریم برای نسلی جوانی ما برای آینده که تا این که ما آشنایی با افزاری همدیگر ستیزی و جنگ و جدال آشنا شویم، چی بهتر است، چی زیبنده است، چی ارزشمند است که آشنایی ما با کتاب، با قلم، با نوشتن و با مطالعه بوده باشد. هیچ جامعه‌ای و هیچ کشوری گامی به سوی پیشرفت و توسعه نمیگذاره مگر با اینکه یک نیروی انسانی متخصص، باسواد، هدفمند و متدین را تربیت بکنه. ما متوجه گفتار خود باشیم، دل شکن نباشیم، دل به دست آور که حج اکبر است. این نتیجه علم است. بیټا اکاډمي د کابل ښار په کوټسنګي سیمه کې موقعیت لري چې د انګلیسي ژبې او کانکور آمادګي لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. ځوانان له دا ډول علمي بنسټونو غواړي چې د زده کړو کیفیت لوړولو، د فیسونو کموالی او نورو درسي اسانتیاوو په برابرولو کې دې هڅې وکړي.